بسم الله الرحمن الرحیم. له هر څه مخکې السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د افغانستان د سپینې او مبینې فتحې مبارکې تاسو ټولو د غونډې ګډونوالو ته او د افغانستان ټول مؤمن ملت ته د زړه له تله وایم که داسې دي په مخ د تیر نظام وای د منلو، که داسې دي په مخ د تیر نظام وای د منلو، صاحبه نو موږ 20 کاله جګړې ولې کولې او که زوري طالبي څڼو کې نه و کاکا زویا، که زوري طالبي څڼو کې نه و کاکا زویا، ټلوالي د ناټو ورته جرګې ولې کولې. ځپونکی که د هر یوه استعمار دی خو طالب دی، ځپونکی که د هر یوه استعمار دی خو طالب دی، که پیر د استشهاد او د ایثار دی خو طالب دی. صاحبه نو شاهي او بادشاهي خو داسې کېږي، صاحبه نو شاهي او بادشاهي خو داسې کېږي، حاکم که په اطرافو که په ښار دی خو طالب دی. یاره که غوړکي ځوانان خو سم په درزنو دي، یاره که غوړکي ځوانان خو سم په درزنو دي، سړیو کې کور د شمیر او شمار دی خو طالب دی. او یوازې چې محراب کې سرچیچي په ځان بنای شي، یوازې چې محراب کې سرچیچي په ځان بنای شي، که لوڅ پښې د درستې نړۍ خار دی خو طالب دی. لیلا که د مجنون د انځورګرو سترګو یاد دی، لیلا که د مجنون د انځورګرو سترګو یاد دی، اوسه پکې په نرخ ستا د بازار دی خو طالب دی. او که منی دی که ژمی دواړه دی شفاعته، که منی دی که ژمی دواړه دی شفاعته، موسم که د سپرلي که د بهار دی خو طالب دی. ځپونکی که د هر یوه استعمار دی خو طالب دی، که پیر د استشهاد او د ایثار دی خو طالب دی. جزاكم الله بارك الله فيك. دا ځوان شاعر له کندهار څخه راغلی مېلمه محترم شفاعت ریحان صاحب چې د غونډې برخوالو ته یې خپل په زړه پورې شعر ورواوروله. دوی څخه یو جهان مننه. ډېرو درنو او قدرمنو حاضرینو، یو بیان چې دلته